عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دا الله سبحانه وتعالى په هر کار کې، په هر وینا کې حکمتي، او دا الله سبحانه وتعالى په طریقو کې یو طریقه دا ده چې په دې انسان باندې قسمه قسم امتحانونه راوستي. هغه امتحانونه یې دې لپاره راوستي دي چې راښکاره شي پکې مؤمنان، او دغه شان راښکاره شي منافقان. څوک چې د ایمان تشې دعوې کوي چې د هغوی هم پته ولګي، او څوک چې رښتیني دي په دې خپلو دعوو کې چې د هغوی هم پته ولګي. د دې دلاسه الله سبحانه وتعالی په قسمه قسم طریقو سره امتحانونه راولي. یو کار رب العالمین دا کړی دی چې شیطان یې آزاد پرېښودی دی. کله چې ابلیس آدم علیه السلام ته سجده ونه لګوله، تکبر یې وکړو، لویي وکړه، الله وشړو د اسمانونو نه یا د جنت نه. په هغه ټیم هغه الله ته ووایي چې زه به ستا نیکان بندګان ګمراه کومه، او ما له وخت راکړې د قیامته پورې الله وله وخت ورکړو. دا وخت چې وله الله ورکړو نو په دې کې د الله حکمتونه یي چې دا شیطان یي او د انسانانو د ګمراه کولو کوشش کوي، او د حق لارې نه دا خلک اړوي په قسمه قسم طریقو سره. نو بیا به د ایمان صحیح پته لګي، ځکه چې مقابله به روانې که اوس که شیطان نه وی نو خو دا ټول خلک به دیندار وو، بیا خو پکې مقابلې ته ضرورت نشتی، بیا خو پکې څه کوشش او محنت نشتی. خو چې کله پکې شیطان را دننه شو او هغه قسمه قسم طریقو سره وسوسې را چې ګمراه کول کوي، هغه طریقې موږ بیان کړو چې شیطان په څه طریقه ګمراه کول کوي او څه د هغه کوششونه دي. چې کله پکې د شیطان راغی او دې سره هغه امتحان ښه سخت شو، ځکه چې په نورو طریقو سره هم امتحانونه راځي په انسانانو باندې، دا پکې یو طریقه شو. نو دا زمونږ ابدي دشمن دی شیطان، او داسې دشمن دی چې د بنده د هلاکت لارې دته معلومې دي، چې په څه طریقې سره دا بنده تباه کېږي، په څه طریقې سره هلاک کېږي، په څه طریقې سره د شر طرف ته روانېږي، دا لارې دې شیطان ته معلومې دي. او ډېر هیرسناک دی، د بنده په ګمراه کولو باندې ستړی کېږي نه، ستومانه کېږي نه. که د انسان ویښ دی، که د انسان اوده دی، هر وخت کې ورسره دا شیطان دی لګیا دی، کوشش کوي، محنت کوي د هغه د ګمراه کولو. ځکه خو الله سبحانه وتعالی ښه واضحه دا خبره کړې ده په سورة فاطر کې: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا.
ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان ستاسو دشمن دی نو دشمنی وګرځوئ، دشمنی ونیسئ. د دې څه معنی دشمنی ونیسئ؟ یعنی ډېر خلک دا خبره کوي چې شیطان زمونږ دشمن دی، خو کوشش نه کوي د ده نه د بچ کېدو، کوشش نه کوي د ده سره د مقابلې، کوشش نه کوي د ده را پرځولو، دا کوشش نه کوي، بلکې صرف په خوله باندې دقه خبره ده چې شیطان جی زمونږ لوی دشمن دی، بس دقه خبره کوي. نور چې د شیطان ورته څه وایي هغه یې مني، نو ښکاري داسې لکه ته به وایې چې والعیاذ بالله دا شیطان د ده ملګری دی. ځکه چې شیطان چې څه غواړي هغه دی کوي، چې څه شیطان غواړي هغه دی کوي، خو په خوله یې څه دي وایي شیطان دشمن دی. نو دا څنګه دشمن دی چې ته د هغه اوامر چې څه درته هغه وایي هغه مني؟ دا څنګه دشمن دی چې وسوسې درته در واچوي ستا هغه هر څه ګډوډ کړي؟ دا څنګه دشمن دی چې ته د حق نه واړولې؟ دا څنګه دشمن دی چې تا باندې څه وکړو او ته نه مقابله کې، نه محنت کې، نه کوشش کې، بس صرف په خوله باندې وایي چې دشمن دی او دشمن دی. شیطان زمونږ هغه دشمن دی چې زمونږ د پلار او زمونږ د نیکه د ټولو دشمن پاتې شوی دی، او زمونږ د آدم علیه السلام، زمونږ د هغه پلار چې د هغه نه د انسانیت بخور شوی دی، آدم علیه السلام د هغه دشمن پاتې شوی دی، د هغه د بیبي حوا علیه السلام د هغې دشمن پاتې شوی دی. که چېرته دا خبره موږ ته رامخې ته شي، پکار دی چې موږ په ځان کې غیرت را پیدا کړو. اوس د کوم مور پلار نه چې موږ پیدا یو، یعنې موږ پسې چې کوم بره مور پلار دي موږ ته پیدا یو، که څوک ووایي چې پلاني به ستا د پلار سره دشمني کوله، یا د پلانۍ ستا د مور سره دشمني کړې ده، نو ته به ورسره بیا دشمني کوې که نه به کوې؟ بلکې د پښتو خو د جهالت خبرې دا دي چې جنازې له به هم نه ځي. ولې لکه وایي ده ستا د پلار سره دشمني کړې ده، ده ستا د مور سره، دې ستا د مور سره دشمني کړې ده. ښه نو کوم شیطان ابلیس چې زمونږ د پلار آدم علیه السلام سره دشمني کړې وه، هغه ته سجده نه ولګولې، په هغې ځان لوی حساب کړی و، د هغه بیبي حوا ته سجده نه ولګولې، د هغه سره ولې دشمني نه کوې؟ الله څه وایي؟ یا بني آدم، ای د آدم بچو، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. الله وی اے د آدم بچو، شیطانم چرته په فتنه کې وانه چي، شیطانم ګډوډ نه کی، لکه څنګه چې ستاسو مور پلار، لکه څنګه چې ستاسو مور پلار راویستي د څه نه؟ د جنت نه. د هغه وخت نه د زمونږ سره دشمني ده. ځکه خو الله وی ځان ته لرې ساتئ، یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. ای ایمان والو، د شیطان په نقش قدم به نه ځئ، د شیطان په قدمونو پسې به نه ځئ، د شیطان د قدمونو تابعداري به نه کوې. او که د ده تابعداري دې وکړه که نه، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. د شیطان تابعداري چې دې وکړه، نو شیطان به دې رابلي د فحاشۍ طرف ته او د ناروا کارونو طرف ته. نو به ستا مرضي ده که دغه طرف ته تګ غواړې، د فحاشۍ او منکر کارونو او ناروا کارونو طرف ته ځې، نو بیا تابعداري کوه. خو که څوک د الله رضا غواړي او دا غواړي چې زه د فحاشۍ نه او د ناروا کارونو نه بچ شمه، نو هغه به د شیطان د تابعدارۍ نه ځان لرې ساتي، د شیطان په قدمونو پسې به نه ځي. شیطان سخت هراسناک دی چې زمونږ په منځ کې د بېدیني عامه کې، زمونږ په منځ کې د الله نه لرې کېده عام کې. انما یرید الشیطان
أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. الله منگا راوی خی چی گوره دا شیطان معمولی دشمن مگرنی گوره، دا آغا دشمن ده چی غواری دا چی پتاسو کی دشمنی یو بل استاسو پمنس کی دشمنی واقعی شی، ستاسو پمنس کی دیو بل سر بغض و کینه واقعی شی، دا شراب اسکو دلاسا او دا جواری دلاسا. سنگ دا شراب و دا جواری دلاسا؟ جواری کی جگڑی کی شراب سره دماغ بند شي، او چې دماغ بند شي نو دی بیا په څه باندې نه پوهېږي. نو شیطان دا غواړي چې دا شراب دې عام شي، دا جواریانې دې عام شي. چې جواریانې عام شوې، نشې تماشې عام شوې، فحاشي عام شوه، نو د خلکو په منځ کې به بغض پیدا شي، د خلکو مسلمانانو په منځ کې به د یو بل سره نفرتونه پیدا شي. ویصدکم عن ذکر الله وعن الصلاة. او شیطان غواړي چې تاسو منع شئ د الله د یاد نه، د الله د ذکر نه، او شیطان منع کوي تاسو د منځه نه. فهل انتم منتهون؟ تاسو به د شیطان د تابعدارۍ نه منع نه شئ؟ تاسو به د دغه ګناهونو نه منع نه شئ کوم ګناهونه چې شیطان غواړي چې تاسو وکئ؟ جواب څه دی؟ ولې نه منع به شو. دا خبرې مې دې دپاره وکړې، موضوع زما په اصل کې په دې نشست کې او په دې مبارکه ناسته کې چې دا 10م مجلس دی په دې ایمانی مجالسو کې او علمي مجالسو کې، دې کې موضوع زما دکه ده چې شیطان په څه طریقه انسان ګمراه کوي او د شیطان شر څه شی دی، هغه شرونه بیانو چې هغه د شیطان د طرف نه راځي. او بیا به انشاءالله پر روان مجلس کې دا خبره بیانیږي د شیطان نه د بچ کېدو طریقه. دا اوږده موضوع یو ځای نشي بیانېدی، دا جدا مسله، دا جدا مسله. شیطان په څه طریقې سره انسان دوکه کوي، د شیطان شر څه دی. التحذير من شرور الشيطان، یره ورکول د شیطان د شرورونه او د شرونو نه چې ګوره ځان ساته. شیطان په دې طریقې سره انسان له راځي. دا به په دې مجلس کې بیانو. را روان مجلس کې به انشاءالله دا خبره به بیانو چې په څه طریقې سره موږ ته د شیطان نه بچ کېدی شو، د شیطان د چلونو نه او د شیطان د شرونو نه د بچ کېدو تفصیلي طریقه به بیا په بل نشست کې بیانېږي باذن الله. اوس راځو دې خبرې ته، پوه شه په دې خبره باندې، او الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې چې د شیطان شرونه ډیر دي او قسمه قسم دي. د شیطان شرونه ډیر دی او قسمه قسم دي. نو کوشش وکړئ چې تا په یو شر کې واقع کړي. هغه څه شرونه دي چې شیطان کوشش دا کوي چې موږ ته پکې واقع کړي. هغه څه شر دی د شیطان چې موږ ته پکار دي چې ځان ته لرې وساتو. بعض به درته زه نن بیان کوم انشاءالله. اولنۍ خبره یاده کړئ، شیطان همیشه د غریبۍ نه یرول کوي او په بخل باندې امر کوي او فحش کارونو باندې امر کوي، او دا چې د الله په لار کې د خرچه ونه شي. د شیطان خو مایي چې شرونه ډیر دي او قسمه قسم دي او چلونه هم ډیر دي او قسمه قسم چلونه دي. یو دا خبره یاده که چې شیطان انتهایی کوشش کوي چې د الله په لار کې د خرچه ونه کړی شي. شیطان انتهایی کوشش کوي چې د خلک په فحش کارونو کې واقع شي. په دې دلیل سره دلیل په سوره بقره کې دی
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. شیطان تاسو یری د غریبۍ نه او امر تاسو ته کوي په فحاشۍ باندې. د غریبۍ نه چې موږ یری نو دې کې څه فایده ده هغه ته چې بوخ ولګو. نو چې بوخ ولګو څه به وشي؟ د الله په لار کې به خرچه ونه شي. لکه ګوره ښه واضح خبره زم چې دې وضاحت ته ضرورت هم نشته. زه تا نه دا سوال کوم ته چې په خپل کور باندې خرچه کوې او لکاو په کروڑو باندې ځمکې ایلې او قیمتي موټر هغه ځان د لکاو د کروڑو په کور کې روخام ولګوه، د بجلی اعلی سیسټم ولګوه، قسمه قسم سهولیت د په کور کې راوله، بچو د پاره یو شی او بل شی او ځان خاورې کا بیا مو بچو له مې لږه لېږلې ده. دا هر څه کوي د دې سره دی نه غریب کېږي. غریب کېږي خو ته دلته یو جومات ته 500 ریاله پکې لګول غواړي. نو شیطان به ورته وایي لاړې تباه شوې غریب شوې، لاړې غریب شوې. دا 500 چې ته به دې کې ورکړې نو تا ته پاتې څه شو؟ دا 500 خو ته په انډیوالۍ کې هم ورکولی شي، دا 500 خو ته په کرایي کې هم ورکولی شي، دا 500 خو ته د وړو په فیس کې هم ورکولی شي، په دې 500 خو ته خپل علاج هم کولی شي، دا 500 خو ته په غم خادۍ کې هم ورکولی شي. او دا خبرې به راته راولي او راولي او تا ته به داسې ښکاره کړي لکه ته چې د لوږې نه مړ شوې که دا دې ولګولې نو هغه به ته واپس جیب ته واچوې. موږ لیدلي که موږ خبر یو د دې هر څه نه. داسې خو نه ده چې زه د بل قوم نه یم، زه هم پښتن یم پښتنو کې یم، هره خبره راته معلومه ده د دوی. دلته به یې چاودلي پوندې به یې نیولي ټول عمر له او په دې پرشتکي پیزار کې به کته ځي او بره به ځي او ټکه ټوکه ټکه ټوکه دا به روانې کته به ځي او په بد حال او زړې جامې او چې خبر شي دی د نیم کیلې د دی، نیم کیلې د دی. خو زموږ د پښتنو څه طریقه ده دا بس لکه څنګه ژوند څنګه بس قرضې دی قرضې لکه دا څنګه قرضې نه ختمېږي. بس دا یو ټوټه خرڅېده یو هغه ټوټې مې به 25 لکه واخېسته، بیا ټوټه خرڅېده یو هغه مې پسې په 10 لکه واخېسته، بیا ټوټه خرڅېده یو هغه بیا یې دې په تابوت کې وړو یا بچو له یو ټوټه مې ورنه کړې چې قبر یې پکې جوړ کړي. همدې سړي ته ووایه دا ټوټې چیلي په لکاو باندې او په کروڑو باندې. دلته یو کوړمه ده یتیمانان دي پلار یې مړلی روژه ده که څه وستی کېږي څه خرچه دې کېږي یو 100,000 روپۍ او 15,000 روپۍ راواله چې وریکو روپۍ وایم ریالو یې نه یم روپۍ راواله راشي وریکو ته بیا دې ته ګوره ځه. بعض به راته دومره فریادونه وکړي چې ستا به زړه وغواړي ته به وایي چې یا الله که ما سره څه وی چې دله مې ورکړی دا خو غریب دی د خولې نه وبساسي. دومره فریادونه به راته وکړي خو دا فریاد په کور کې د روخام لګولو په وخت کې نه وي. دا فریاد په کور کې چې دی قیمتي ټیلونه لګوي په هغه وخت کې نه وي. دا فریاد چې کله دی 18 کمرې کور جوړوي بیا نه وي. دا فریاد چې کله دی د کروڑو ځمکې را جمع کوي دا نه وي. دا فریاد چې کله دی های کلاس موټر یو ګاډي ایلي په هغه وخت کې نه وي. دا فریاد چې کله دی بچو له قیمتي جوړې ایلي دا نه وي. هغو له واسکټ یې لیدا نه وي، هغو له د اختر خرچې لګي دا نه وي، هغو له عامې خرچې لګي دا نه وي. خو چې کله دې ورته ووایي چې د الله دپاره صرف نوم پکې د الله راشي که نه بس لکه په اور باندې چې اوبه واړی یاره زړه به ډېر کېږي خو څه خو دی نه وي خو دننه زړه کې شیطان ورته دا وي غریب به شي. الشیطان یعیدکم الفقر شیطان ته په اله اسانه نه پرېږدي ګوره د الله په لار کې خرچ کوو ته
تجربه وکړه. او زما خو تاسو باندې ښه امید دی چې کوم ناست یو په ټولو باندې کوم چې را بیان اوري ویني انشاءالله تاسو ټول به د الله په در کې خرچې کوئ لګیا به چې 15 ریاله دې راویستو د جیب نه 15 ریاله یو غریب دې ورکول که نه نو هم دا شیطان کوشش کوي چې د اوس په څه طریقه منع شي. خو چې څوک ورسره عادت شي د شیطان بیا په هغوی باندې وس نه راشي. الحمدلله د الله شکر دی. دا شیطان خو زموږ دشمن دی دا خو صحیح ده. شکر په څه دی؟ شکر په دې دی چې الله دې شیطان له دا زور نه دی ورکړی چې دی دې په موږ باندې په زور یو کار وکړي. په دې شکر دی الحمدلله. شیطان څه کوي؟ وسوسه ده راځي بس. او دا خبره به شیطان جهنمیانو تم کوي په جهنم کې. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. ما خو تاسو نصیب دعوت درکو تاسو خبره ومنله ما څه زور زبردستي خو تاسو سره نه کړې. اوس ته چې را بټوره وباسي د الله په در کې خرچه ورکړې شیطان چې ته ستا لاس نیولی که نه بټوه یې دنه تښتولې ده چا نه بټوه تښتولې چې ما ورکوه پیسې نه. ته چې سهار منځه ته راپاسې او شیطان راشي تا پسې ته څوک هم داسې لیدلی چې شیطان رالګېدلی او په کټې تړلی او ته د منځه نه راشي وګوره لکه پلاني ته زنځیران پراته دي خو شیطان تړلی داسې به څوک لیدلی نه. ته درس لره روان یې داسې څوک شته چې شیطان ورته اتکړی اچولي یا په خپو کې ورته بیړۍ اچولي چې دی درس لاړ نه شي. څوک لیدلی اوسه پورې نه. صرف تا ته دا وایي ګوره درس له ځي پلانې کار ولې نه کوې هغه به دې کړی و که نه تا ته صرف د درس له ځي نن به دې دمه کړی و سبا به تللی صرف ته دا وایي ته درس له ځي نه نو په دغه یې واوره که نه په انټرنیټ یې واوره ولې داسې تښتي ته درس له ځي نن کوم موضوع تفسیر دغه موږ څو څو پرې اورېدلی ته درس له ځي بړه مزه هلته هغه پلانې ناستې هغه پلانې ناستې او د هغوی سره ستا نه لګي او د هغوی ستا سره نه لګي. ته درس له ځي بیا به لاړ شو نن به ځان له پروګرام وکړو ملګري به راجمع شو. ته درس له ځي ډوډۍ نه خورې ته درس له ځي لکه دمه نه کې او به ته پرېوځي. نو کوم ځای کې شیطان تا ته زنځیران اچولي دي؟ څه زور زبردستي شیطان تا سره کړې ده؟ څه ته د قیامت پر ورځ الله ته دا ویلی شي چې الله ما ماف که شیطان را سره زور زبردستي کړی و پړي راته راچولي وو ویلی شوی ده نه. شیطان به د الله په مخ کې هم دغه وایي چې الله ما خو صرف وسوسې زړه ته وراچولي دي خو یار په ما پسې دقه شان روان شوی دی په نرۍ وسوسې سره او دقه شان روان شي. بلکې بعض پکې داسې دي چې وسوسو ته هم زور دي شیطان خپ په ارام خپې په خپه باندې اچولي د لرې نه د لرې نه نندارې کوي هغه وایي دومره مې عادت کړی دی چې پخپله یې کوي ضرورت هم نشته د شیطان وسوسو ته. یو سړی دیني مجالسو له نه راځي هسې مثال دی که درس خبر روان حق باندې مثال در کو یو سړی دیني مجالسو له نه راځي نه راځي نه راځي نه راځي د ده زړه ختم دا نه لګي د دیني مجالسو سره. اوس که شیطان دته وسوسه نه مچوي که نه او شیطان یې نه منع کوي هم شیطان یې منم نه کوي خو دی بیا هم د درس له د دیني مجالسو له نه راځي. شیطان یو سړي ته دا دغه ور واچوي چې سګرټ یو کش راکړه که د سر درد به دې څه شي صحیح به شي او غمونه به دې ختم شي غمونه او دی یو کش راکړه. تاسو د څوک داسې لیدلی چې شیطان وله د دوکان نه ډبی راغستی او بیا یې داسې کولاو کړی او بیا یې یو سګرټ وله راویستی او د په خوله کې ایښودی بیا ورته لیټر والی چې سکه څوک هم داسې لیدلی یو څو ورځې ورته دا ویسکه او مزه کوي او لږ او خیر دی بیا به توبه وباسي او زه خیر دی بیا یې داسې عادت شي که نه شیطان ته څه ضرورت دی چې بیا پسې راځي بیا د ده نه په خپله بعضو نه پکې شیطانان جوړ شي نورو له دعوت ورکوي د هغه انسان نه شیطان جوړ کړي هغه بیا نورو له دعوت ورکوي. اوس که که نه یو دانه اوس که راشه مړه لږ
دیس هم نه کېږي. هغه شیطان پرېږده، هغه پیری شیطان چې دی راړولی و هغه په ارام ناست دی، اوس د ده نه شیطان جوړ شوی نور راړی. خبره ما څه پورې وکړه چې شیطان سره دا طاقت نشتی چې په موتا باندې زور زبردستی وکړي. شیطان صرف وسوسه ورچي او خبره ختمه شوه. نو لکه غریب بشي مه کوه مه کوه، غریب بشي ډېرې خرچې دې وکړې وي. زه وایم ای مسلمانه دا کومه خرچې چې تا په خپل کور باندې کړې ده الله په کور باندې به دومره وکړي. راشي زموږ جوماتونه وي نه که نه، په سترګو باندې ګوتې ایښودنې لاسونه ایښودنې دي په کار چې موږ ځان شډون کړی چې موږ نه یو خبر. راشه ته د خپل کلي جومات وګوره، زه د خپل کلي ګورم چې بس څه حال دی. ته راشه که نه، ستا په کور کې چې کوم پنکې لګېدلي دي دا نوي نوي سیسټمونه والا، تا چې د جومات د پنکو تپوس کړی؟ تا چې د مدرسو د پنکو تپوس کړی دی؟ ستا په کور کې چې کومې موټرې لګېدلي د بجلۍ دپاره د اوبو دپاره، تا چې د جومات د هغې تپوس کړی دی؟ ته چې په کور کې نوي ماډل قالینونه اچي او کله ټیلونه لګي او کله روخام لګي، تا ته دا پته شته چې ستا د کلي په جومات کې اوس هم یو سخاونده کې چټایي پرته ده؟ ته چې بچو له د سکول دا قیمتي قیمتي کتابونه اخلي په زرګاو پې ورکوي او دلته ور په سخته ګټي، تا چې د تپوس کړی دی چې جومات کې قرآنونه شتي او که نه؟ تا چې ته د جومات د رنګ روغن تپوس کړی دی؟ تا چې ته د جومات د مولوي صاحب د تنخوا تپوس کړی دی؟ تا چې ته د مؤذن د تنخوا تپوس کړی دی؟ تا د جومات د خادم تپوس کړی چې خدمت یې څوک کوي؟ نه. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان یری د غریبۍ نه. که تا پنکه جومات له راوړه بیا خو ته غریب کېږي. ها کور له راوړه، کور کې یې سیم ولګوه، ته نه غریب کېږي. دا زما د خبرې غلط دي؟ دا داسې حقایق دي که نه داسې چې دا دماغ به دله روښانه کړي که دې پې سوچ وکړي. په کور کې عجیبه خبره ده، په کور کې ایسي لګوم نه غریب کېږم، او په جومات کې چې یو پنکه لګوم غریب کېږم. عجیبه خبره. دا ټول نورې سم نشتي، خو شیطان په دې طریقې سره موږ د الله په لار کې د خرچ کولو نه بندوي. دا کوشش دی. حالانکه الله موږ له تیزي راکوي. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. او تاسو چې د الله په لار کې څه ولګوئ فهو يخلفه، نو دا داسې نه دی چې ختم شو، بلکې دې پسې عظیم اجر پاتې شو. د الله رضا، د الله رضا په دې کې ده. د دې په بدله بدله الله ډېر څه درکوي. دا لوز د چا دی؟ د الله دی که نه؟ ښه، اوس دوه خبرې دي. یو طرف ته شیطان ته یری د څه نه؟ غریبۍ نه. بل طرف ته الله وایي په دې غریب کېږي نه، بلکې ډېر صبر ته میلاو شي. اوس خبره تا ته راجع ده چې د چا منې. صحیح شو که نه؟ اوس خبره تا ته راجع ده چې د چا منې. که د شیطان په خبره دی یقین دی چې یاره غریب کېږم، که نه د الله په خبره دی یقین دی هغه رب چې هغه د ځمکې او د اسمانونو رب دی او رزق ټول د هغه په لاس کې دی رزق، او هغه وایي نه غریب کېږي، بلکې دې پسې ډېر څه به پاتې کېږي، تا ته ومیلاویږي. نو دا یوه لار ده. دغه شان د فحاشۍ طرف ته به دې راکاږي. د شیطان یو چل دا هم دی، یو شر دا هم دی، او د هغې تفصیل به ښه راشي. دویمه، وسوسې اچول بنده ته، دا د شیطان لوی شر دی. وسوسې اچول څه ته؟ بنده ته. یو حدیث برته ذکر کړم، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت ته امام ترمذی راوړی، ان للشیطان لمة بابن آدم وللملك لمة.
د شیطان هم برخه ده او د ملایکو کې یو ملک هم څه ده برخه ده، یعنی خبرې د انسان ته ورچي، شیطان هم خبرې ورچي او په ملایکو کې د ملک چې دی دیم خبرې ورچي. شیطان څه خبرې ورچي واوره. فاما لمة الشیطان، د شیطان وسوسې څه دي؟ شیطان چې کومې خبرې ستا زړه ته راچي هغه څه دي؟ شیطان څه غواړي؟ فایعاد بالشر، د شر لوزونه کول، د شر په باره کې خبرې ورچول، وتکذیب بالحق، او چې دا حق دروغجن کړی شي. د شیطان ټول کوشش دا دی چې شر عام شي او حق دې څه شي؟ حق دې دروغجن کړی شي، حق دې دیکه کړی شي. دا د شیطان لویه برخه ده. حدیث معنی دا ده په انسان کې د شیطان برخه دا ده. ملائک څه کوي؟ فایعاد بالخیر وتصدیق بالحق، چې خیر عام شي د خیر لوزونه ورته ورکوي، د خیر په باره کې ورته خبرې ورچوي، وتصدیق بالحق، او چې دا حق رښتینی وګڼي، په دې حق باندې عمل وکړي، دا حق نورو ته وښیي، د دې دپاره لګیایي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فمن وجد ذلك فليعلم انه من الله فليحمد الله. نو چې کله چا داسې څه ومومو چې دننه دې زړه ته دا خبره اچولی کېده چې لاړ شه دینداري وکړه، لاړ شه حق ومنه، لاړ شه په حق باندې عمل وکړه، خیر عام کا، دا قسمه خبرې چې دې کله زړه ته راتلي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فلیعلم انه من الله، نو پوه دې شي چې دا خبرې چا طرف نه دي؟ د الله طرف نه دي. فلیحمد الله، د الله حمد دې ووایي، شکر دې ادا کړي د الله. ومن وجد الاخرى، او که چا هغه نورې خبرې ومومي کومې چې شیطان وراچي، فلیتعوذ بالله من الشیطان الرجیم، نو په الله پورې دې پناه ونیسي د شیطان رټلي شوي نه. همیشه به کوشش کوي دا شیطان تا ته وسوسې راچي، قسمه قسم وسوسې به تا ته راچي چې ستا د ایمان څه کي؟ کمزوری کي. سورة الناس کې څه دي؟ الذي يوسوس في صدور الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الوسواس الخناس، وسوسې اچونکې پټېدونکې، چې کله ته د الله ذکر ووایې خو تښتي که نه شیطان. دا شیطان تا ته وسوسې راچي، په زړه کې درته راچي، قسمه قسم وسوسې به درته راچي، د دین په باره کې، د الله په باره کې، د پیغمبر په باره کې، د قرآن په باره کې، د ټولې دې دپاره چې ستا ایمان کمزوری کړي. ابو هريره رضی الله عنه وایي په صحیح مسلم کې دا روایت دی، وی جاء ناس من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ملګرو کې بعض کسان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته رالو، فسألوه، نو تپوس یې وکړو، انا نجد في انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به. اے د الله پیغمبره، شیطان منگ تا دیسی وسوسې راچي او زمونږ ذهن کې دیسی خبرې د الله په باره کې راځي چې موږ یې ویلی نه شو. ډېر کسان زمونږ نه دا تپوس کې راځي زمونږ خواله، همدغه شان خبره کوي، وایي دیسی سوچونه مې زړه ته راځي د الله په باره کې چې ویلی نه شم. یعنې داسې کوم مؤمن دی چې دا خبرې له منډه په خوله هم نه راځي. او بعض غریبانان په ډېر ټینشن کې او په سوچ کې او فکر کې چې دا به څه کېږي او څه به نه کېږي، زه به مسلمان یم او که نه به یم. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي وقد وجدتموه، هغې تاسو ته وسوسې درچي او تاسو دغه خبره محسوسوئ، نشئ یې کولی. قالوا نعم او قال ذاك صريح الايمان، دا خوازیه ایمان نه ده، دا خوازیه ایمان دی. څنګه ایمان دی؟ د دې داسې مثال دی یا وضاحت یې داسې به ووایو، د دې وضاحت داسې دی، وسوسې یو سړي ته ور اچولی کېږي
او د ده دا وسوسې بدې شي او مقابلې کوي، کوشش کوي چې د زړه نه یې ختمې شي او دومره بدې شي چې په خوله باندې ویلی نه شي، خو دا واضح ایمان دی که نه. نو ځکه زه هغه ملګرو ته، هغه رونو او خویندو ته دا وایم، کومو ته چې وسوسې راځي د الله په باره کې، د پیغمبر په باره کې، د قرآن په باره کې، هغوی ته دا وایم ښه مطمئن اوسئ، خپل ژوند تېروئ، د الله بندګي کوئ. دا شیطان دی، کوشش به کوي چې ستاسو ایمان په تاسو باندې خراب کړي. د دې علاج څه دی؟ په یو څو نقاطو کې یاد کړه. علاج د دې وسوسو دا دی چې دا وسوسې درته رالي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایه. ګس طرف ته لاړې توکه. دغه شان دا سوچ بند کا، دا سوچ بند کا، ختمی کا. یو روایت کې راځي چې سوره اخلاص ووایه. یو روایت کې راځي هو الاول والآخر والظاهر والباطن، دا آیت ووایه. او د ټولو نه لویه خبره په زړه کې دا ساته چې الله ته په دین رانیسي. دا وسوسه شیطان تا ته ولې درځي؟ خو تا د الله نه ناامیده کوي که نه. وسوسه دې دپاره تا ته راځي. لکه ما پسې یو کس راغلی او ما پسې جړل، مخکینۍ خبره ده، یو څو میاشتې به کېږي، وایي زه به کافر یم او که مسلمان به یم. ما ولې؟ وایي ما ته داسې وسوسې راغلي دي، اوس په دې وسوسه کې یم چې زه به کافر یم که زه به مسلمان یم. وایي زه په مانځه ودرېږم نو زړه کې مې راشي چې ته کافر یې، ستا د مانځه څه پیدا؟ چې اودس کوم زړه کې مې راشي چې ته کافر یې، ستا د اودس څه پیدا؟ چې ته بیان اورم وایي زړه کې مې راشي چې ته کافر یې، ته بیان څه لاورې؟ شیطان دقه غواړي چې ته خو کافر شوی، نو چې کافر شوی نو کافر نیک عمل کوي، ختم. دا دین به د باندې پرېږدي ورځ والعیاذ بالله. خو چې کله ستا زړه کې دا وي چې نه الله ما په دې نه رانیسي، نو شیطان به تا سره څه وکړي؟ لکه اوس مثال شیطان راغی ما ته وسوسه راواچوله د الله په باره کې، او ما زړه کې ده الله ما په دې نه رانیسي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شیطان پیل شو، بیا راغی بله ورځ بیا وسوسه راواچوله قرآن باره کې، الله ما په دې نه رانیسي، او شیطان یې په ما کوي. بیا پیل شو داسې په مخه کېږي، نو شیطان ته پته ولګېده چې په دې سړي کې کار نه کېږي. چې لاړ هغه بل شیطان ته پته ده چې زه ورته څه وایم دې مني. نو دې وسوسو سره خپل ژوند مه تنګوئ، خپل ایمان مه ګډوډ کوئ، خپل ځان مه خرابوئ. دا دویمه طریقه شو. او دویم شر د شیطان دی. دریم شر د شیطان څه دی؟ دریم چې دی هر قسمه کوشش کوي چې د مسلمانانو په منځ کې فساد راولي، او مسلمانان د یو بل نه جدا کړي. دا لوی کوشش دی د شیطان، لوی کوشش دا دی چې څه وکړي؟ چې مسلمانانو په منځ کې اختلافات راولي، فساد راولي. حدیث کې دا راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، امام مسلم دا حدیث راوړی، ان الشیطان قد ایس ان یعبده المصلون فی جزیرة العرب. شیطان نا امیده شو د یوې خبرې نه، د څه نه نا امیده شو؟ د دې نه نا امیده شو چې په جزیرة العرب کې به بیا د بندګي ونه شي. ولكن في التحريش بينهم، خو امید ساتي د دې صحیح ده چې دا خلک به د دې شیطان بندګي نه کوي. شیطان خو دې نه امیده شو کنه، خو شیطان دا امید ساتي چې د دوی په منځ کې به اختلافات پیدا کما. نو د اختلافاتو امید پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ساتي. شیطان دا امید ساتي چې په منځ کې به فساد راولي، کوشش به کوي چې د دوی په منځ کې د یو بل سره کینه او بغض واقع شي.
او بیا یاده کوي دا خبره دې ته د زړه غوږونه کولاو کوي او د ټولو نه زیات کوشش دا کوي چې ښځه او خاوند جدا شي ولې دا یې جواب دی ښځه خاوند چې جدا شو خو ټول خاندان ګډوډ شو که نه نو دا لوی کار دی اوس ته ملګری د ملګري نه جدا کول په دې پورې خو شیطان نښتی دی خو د دې نه غټ هدف ورته دا ښکاري چې ښځه او خاوند د یو بل نه جدا کړه زه به درته یو دلیل په دې بیان کوم د جابر رضی الله عنه روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ان ابلیس یضع عرشه علی الماء ابلیس څه کوي خپل تخت په اوبو له پاسې ایښودی دی ثم یبعث سرایاه او بیا دا نور ابلیس خو مشر دی که نه دا کم چې نور شیطانان دي دا کشران د دوی نه ټولګي جوړ کړي او تقسیم یې کړي یو ځای ته یې ولېږي بل ځای ته یې ولېږي بل ځای ته یې ولېږي فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة واوره نو په دې ټولو کې بیا ابلیس ته نږدې هغه یو دی چې لویې فتنې اچولي لویې فتنې جوړه کړي چې څومره د شیطانان لویې فتنه جوړوي د مسلمانانو په منځ کې دومره ابلیس ته نږدې کېږي واوره تفصیل یجیء احدهم یو پکې راشي فیقول فعلت کذا وکذا ما خو دا چلو کو دا مې وکړو دا مې وکړو چې معمولي کار یې کړی که نه دوی ته معمولي ښکاري نو ابلیس ورته ما صنعت شیئا زه ورکېږه څه دې نه دي کړي بل راشي او دا وایي ما ترکته حتى فرقت بينه وبين امرأته ما خو نه پرېښودو انخته هم پورې تر دې چې هغه سړی مې د ښځې نه جدا کړو او ښځه مې د سړي نه جدا کړه فیدنی نو شیطان یې ځان ته رانږدې کړي ویې ټپوي وایي نعم انت تا سم کار کړی دی تا زبردست کار کړی دا حدیث امام مسلم راوړی دی نعم انت تا سم کار کړی تا صحیح کار کړی دی چې ښځه او خاوند دې جدا کړو نو نصیحت په دې مناسبت سره هغه دا شو د حدیث په مناسبت سره زما ټولو زنانو ته او زما ټولو نارینو ته دا نصیحت دی چې د یو بل سره ګزارې کوئ شیطان ګوره انتهایی کوشش کوي چې په معمولي خبره د ښځې د خاوند سره جګړه راشي او د خاوند د ښځې سره راشي او خبره بیا طلاق ته ورسي او بیا د دواړو کورونو مشران کیني او جرګې پکې کیني تر دې چې قتل ته پکې هم خبرې رسېدلي دي نو زړه به د یو بل نه بدوئ په معمولي خبرو به جګړې نه کوئ او کامل څوک نه دی پوره څوک نه دی دې بعضو ته چې وګورئ دې هلکانو ته نو که ښځې معمولي لکه صحیب پکې وي وړه لکه دا سړي لور نه ده او دا داسې ده او دا دغه ده او ته به وایې چې دې ښه مزېدار ښه پوره دی په هر څه کې ما تاسو ته قصه ذکر کړې وه که نه د مصر د یو عالم یعنې د زمونږ د سړو هغه امیدونه څنګه یې ارمانونه او په خپله به دومره داسې سړی که نه لکه بېادبي دې مافي او که دا خبرې سختې داسې سړی به چې ډوډۍ به ورسره هم ونه خوري شته داسې که نه دومره کرکه به دې کېږي چې داسې په بد حال به ګرځي چې ډوډۍ به ورسره هم ونه خوري خو دی هم ګورې ښځه کې څه مواصفات غواړي دی هم څوک دی نو هغه عالم ته یو خط راغی و ما یې درس اورېدو دا خبر ما ډایري کو اورېده نو هغه بیا هغه خط هغه کې هغه یې ویې پاڼه نو هغه ورته لیکلي دي چې شیخ زما یو خدمت دی د الله دپاره یې وکړو
زه واده کول غواړم خو داسې ښه جنۍ راته میلاو نه شوه. نو که ستاسو په نظر کې څوک داسې خو چې داسې چې ښایسته یي دنګه یي ټکې شنې سترګې او د قوم او د نسب نه زوروره یي یعنې خانداني او چې د رنګ نه تکه سپینه یي او چې دیني سبق یې ویلی عالمه یي او چې دنیوي هم ویلی او چې کوړمې مالداره یي لکه مور پلار یې څه مالداره یي او په پخلي او په دې هر څه پوهېږي او دا لیګی د مواصفات ذکر کوي. دا د ښځې دا چې ته ځاله فارغه ناست یې که نه او جمع کړي دي هر څه. نو هغه شیخ چې دا هر څه ووایي بیا ورته ووایي زه به لوی خر یم که داسې جنۍ زما په نظر کې او تا ته یې ویم زه یې ځان له ولې نه کوم چې داسې جنۍ زما په نظر کې راغله زه به په تا پسې ګرځم زه په خپله ولې نه ورځم چې واده وکړي لیونی یم زه بل ته وایم او دا خو ده رښتیا اوس که موږ ته داسې څوک مواصفات ونه میلاو شي نو ستاسو څه خیال دی زه بیا په تاسو پسې ګرځم چې یاره هغه پلاني ښځه نه وکړه پلاني نه وکړې خو هسې ما دا خبره وکړه ما یې د رضوان زړه ته څه نه کېدو زړه ته یې څه کېدو زړه ته یې څه نه کېدو پوره لیست یې لیکلی دی پوره لیست ښکلي او درنۍ او درون خاندان او سکول سبق یې ویلی او دغه یې ویلی او پلانې یې ویلی او ده یې ویلی او دې ته نه ګوري چې په ده کې څومره کمي دي دې ته نه ګوري. دا خبره په قرآن کې هم شتي دا خبره په حدیث کې هم شتي. سورة النساء کې دا خبره شتي وعاشروهن بالمعروف او ژوند ورسره په ښایسته طریقې سره تېروئ. کیدای شي یو شی ستاسو بدی شي الله پکې خیر اچولی. حدیث کې دا دي که یو سړي په ښځه کې یو خوی بدی شي نو هغه نورو خویونو ته دې ولې وګوري نو ګزاره به روانه وي. دغه شان ښځې ته موږ دا وایو که په خاوند کې د یو خوی بدی شي هغه نورو ته وګوره. لکه موږ کې مشکل لري چې موږ هغه یو پوینټ راټینګوو کم چې د کمزورتیا دی. لکه اوس یو سړی د واده کړی دی ښځې څومره دینداره ده تهجد هم کوي مانځل هم پاسي او دی هم مانځله پاسي او د ټولو خدمت هم کوي او ښه ښایسته ښځه ده او ښه اخلاقي او ښه سبقونه وي خو سهار پراټې نه شي پخولی نو دا بدبخته به نه دا هم څه شی راوستی ته دا وګوره یوې پراټې د لاسه او یا د یو قسم انګوري د نه پخولو د لاسه د په ښځه باندې ټول مکمل کراس راکړو. ښه نو دې ته وګورئ چې هغه څومره دینداره ده هغه الله ته څومره نږدې ده هغه څومره خوش اخلاقه ده هغه څومره خدمت دی دې ټولو خبرو ته وګوره نو دې ښو ته ګوره دغه معمولي عیب چې دی دا به پکې څه شي دا به پکې پټ شي خو موږ هغه ښو ته نه ګورو هغه عیب ته ګورو. دغه شان دې زنانو ته موږ دا وایو چې په خاوند کې که څه ته څه عیب وي نو خیر د هغې ته وله مه ګوره او هغه څه ته وګوره چې باقي کوم ښه صفات دي. شیطان ګوره لوی کوشش کوي لوی. نن سبا که تاسو خیال کړی که نه د انټرنیټ د فیسبوکونه او دا شي نومونه ډېر شوي دي رشتې هم کمزوري شوي دي. څومره چې دا فتنې او ګناهونه او د هر څه ډېرېږي نو شیطان ته لار کولاویږي شیطان ته لار کولاوي. پوخا کم ځای کې دا ټیویان او دا ډیشونه او دا انټرنیټ او دا موبایل دا وي اوس یو زنانه په کور کې فیسبوک چلوي والعیاذ بالله والعیاذ بالله مې سره په دې وي چې زنانه ته څه ضرورت دی چې فیسبوک چلوي الا عند الضروره الا عند الضروره چې ضرورت یې بس ده دین یې زده کوي یو خاص ځای ګوري یو خاص مسله ګوري یو خاص ویب سایټ کولاوي هغې نه سبق وي یو کتاب یو دا جدا مسله لکه وخته پورې خاص ټیمه پورې
خو چې هر وخت ورسره فیسبوک یي او آی ډي په دې کې هم کولا وي او په ټیک ټاک کې هم کولا وي او په هر څه کې کولا وي او دا هلکان ګوري را ګوري او کله یو قسمه ویډیو مخې ته راځي او کله بل قسمه ویډیو مخې ته راځي او کله بل د دې به د خاوند سره د مینه داسې پاتې شي نه پاتې کېږي مخکې څه چل مخکې چل دا و چې دې ښځې ته مخامخ به صرف څوک و بس تکه خاوند نو دې ښځې به دا وي که دی نو صرف دقه دی او دی ورته هر څه او دا خاوند به ورته غر ښکارېدو او دی هم غر خو چې کله دا فتنې راووتې او دا جاخې راووتې نو د دې د لاسې د ښځې او د خاوند هغه رشتې کمزوري شوې اوس یو سړی دی فیسبوک ګوري یوټیوب ګوري د انډیا فلمونه ګوري د انډیا هغه جنکۍ ګوري چې هغوی رنډېتوب کوي والعیاذ بالله او هغوی د لګړې لګړې جامې اچي د ده به خپله ساده ښځه خوښه شي نه خوښېږي د ده به هغه زنانه دپاره محبت هکه شاني څنګه چې دی کمې زنانه چې دروند څادر د ځان نه تاو کړی نه د ده محبت به هم د هغې سره وي چې هغه دومره حیاناکه دی چې خاوند ته بر هم نشي کتی په دې دې تنګېږي ګورئ په دې دې تنګېږي په دې حیات یې بیا تنګېږي مړه وي ښځې خو دادي ته راشه وګوره زمونږ هغه سوي بر هم سړي ته نه ګوري په تیز اواز خبرې هم نه کوي حیران بشي ما ته یو ملګري خبره کوله د یو خپل کیسه یې راته وکړه ډېره ناشنا خبره یې راته وکړه سم حیران شو نن سبا د دې هلکانو دا یعنې خواهشات او درخواستونه وی ما ته وی چې داسې جنۍ پسې ګرځم چې په یو ګوته مې وچورلی سم لیونی مې کي وی لکه دا اوس داسې مطلب دا چې دومره چالاکه جنۍ کور ته راولم چې لیونی مې کي خلک وایي چې الله دې سړیتوب والا ښځه راباندې واړې چې دا ژوند مې په ارام وي په سکون وي دی وایي چې داسې ښځه راولم چې په یو ګوته مې وي داسې وچورلی وی مطلب دا دی چې لکه ده خو څه لیدلي دي که نه د ګن بلای لیدلې ده که نه جاخې کتلي دي فلمونه یې کتلي دي ډمتوب یې کتلی دی اوس وایي چې زه داسې جنکۍ راولم نو هغه مؤمن هغه ساده چې په دې قصو نه پوهېږي او خپل رب پېژني او د خپل خاوند حق ادا کوي او د خاوند د خپلوانو حق ادا کوي هغه غریبه د دې د زړه تور شو که تور نه شو تور شو دا شیطان یو لاره ومونده اوس لویه موقع ده شیطان ته نو د خپلې رشتې مضبوطې راونیسئ د خپلې رشتې مضبوطې راونیسئ او شیطان چې د کومې وسوسې درچې د هغې نه ځان لرې ساتئ او معمولي خبره باندې د ښځو سره مه ورانېږئ او نه ښځو له پکار دی چې په معمولي خبره باندې د خاوندانو سره وران شي او که چېرته څه مسله رام شي نو د یو بل سره ګزاره پکار ده خبره زمانه ډېره اوږده شوه خو هلته د حدیث سره دا مسله راله او دا د یعنې نن سبا وخت لویه مسله ده او زموږ دا کوم مجالس چې دي د ایماني او علمي مجالس د دې مقصد هم دقه دی د معاشري اصلاح لازم نه دی چې ما کوم موضوع شروع کړې ده چې هغه زه زر په لس منټه کې ختمه کړم زما مقصد زه چې دلته ناست یم هغه دا دی چې زه د خپلې معاشري د خپلو پښتنو د خپل قوم او د دې مسلمانانو اصلاح وکړم د الله په توفیق سره نو دا موږ څو خبرې څو شرونه ذکر کړو درې که څلور درې څلورم د شیطان دې کار ته ګوره او دې شر ته ګوره چې کله د هغه څه دپاره روان وي چې د الله بدي شي نو شیطان به درته نږدې کېږي بیا وویم چې د هغه څه دپاره روان وي چې د الله بدي شي نو شیطان به تا ته نږدې کېږي ولې به ته نږدې کېږي
ځکه د الله نافرماني به کوې که نه. بل چې تا ته نږدې شي نو تا له به تیزي در کوي په دې ګناه باندې. حدیث کې راځي، ګوره دې حدیث ته امام احمد نه دا حدیث چې کوم ذکر او امام احمد راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ما من خارج یخرج الا ببابه رایتان. دا حدیث ګوره عام دی ښه، او دا خبره مې زه یقیني کوم ډېر ملګري به اول پرې راوړي. الحمدلله ثم الحمدلله. زه ډېر زیات کوشش کوم چې د ملګرو ته، د مسلمانانو ته، د خپلو خلکو ته هغه څه بیان کړم د قرآن او د حدیث نه چې دوی له فایده ورکړي، دوی اورېدلي هم نه او دوی واوري. دې حدیث ته ګوره، هر سړی چې د کور نه راوځي نو د دروازې سره یې 2 جنډې ولاړي. هر سړی چې د کور نه راوځي د دروازې سره څو جنډې؟ 2 جنډې دي. رایة بید ملک و رایة بید شیطان. یوه جنډه په ملایکو کې د یو ملک سره ده او یوه جنډه د شیطان په لاس کې ده. دې څه مطلب شو؟ فإن خرج لما يحب الله، که دا سړی په داسې کار کې وځي چې هغه کار د الله خوښي، اتبعه الملک برایته، نو دغه ملایکو سره روان شي، جنډې په لاس کې نیولي، د ده په سر له پاسه یې جنډې نیولي او دی رواني. فلم یزل تحت رایة الملک حتی یرجع الى بیته، نو واپس د کور راتلو، کور ته د راتلو پورې دی د ملایک د جنډې لاندې. د دې جنډې څه مطلب دی؟ حفاظت کیږي، مرسته کیږي. سبحان الله. وإن خرج لما يسخط الله. اوس دا بل طرف هم واوره. او کله چې دی د داسې کار دپاره وځي چې هغه کار سره الله ناراضه کیږي، الله پرې غوسه کیږي، اتبعه الشيطان برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. شیطان دا جنډه د په سر له پاسه نیولي او د کور ته د راتلو پورې شیطان د ده سره ګرځي. یعنې شیطان پې دومره مین دی. ګوره ولې پې دومره مین دی؟ د الله نافرماني له وتی دی، دومره پې دا شیطان مین دی. دا شیطان د دې سره ګرځي چې چېرته ځي. ستاسو څه خیال دی چې یو سړی د شیطان د جنډې لاندې د دې نه به د خیر تمه وکړي چې د کور نه د شر په اراده راووتې که نه، نو شیطان به دې ملګری، او چې د خیر په اراده راووتې، الله اکبر، ملایک به دې ملګري. او په دې کې د نه خیر کې د نه عامه خبره ټول پکې راغلي. کومه خبره الله پرې راضي کېږي، د کومې خبرې چې الله تا ته ویلي دي، دا ټولې پکې دننه راغلي. تاسو ټول ته زموږ دا نصیحت دی چې د کور نه وځې نو چې په زړه کې دې دا وي چې هغه څه به کوم چې الله پرې راضي کېږي. لکه یو سړی وځي وایي علم یې زده کومه، درس له ځم، خپل ولیان یې ساتمه، زمه د یو خپل تپوس کومه، زمه د بیمار تپوس کومه. دلته زموږ یو ورور دی، د الله دپاره د هغه زیارت له ورځمه. دلته یو چاته څه مشکل دی، هغه منډې له ورځمه، جنازه د هغې له ځمه، د جمع منزه له وځمه، بچو له رزق ګټمه. دا هم عبادت دی چې نیت دې صفایي او حلال رزق ګټي. بچو له رزق ګټمه، نیت خپل ښکلی ساته، الله به دې حفاظت کړي. هر څه کې ته نیت ښه ساتلی شي. لکه اوس یو سړی دی ملګرو خوالی ځي، ډېره کیسه ډوب شو، چېرته ځي؟ ملګرو خوالی. خو دی اوس وایي زه څه نیت وکړم؟ د الله د رضا دپاره د ملګرو خواله ورځمه، تپوس مې هم وکړم، ګپ شپ په ورسره مو ولګي، بیا به راځم. هر څه پکې دننه راتلی شي. یو حدیث ته بیانومه، امام طبراني راوړی، كعب بن عجرة رضي الله عنه ومر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل. یو سړی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې تیر شو.
نو هغه سړی ډېر داسې چاک چاک روان و، ډېر یعنې نشیط و، ډېر تر و تازه روان و. نو صحابه کرامو ډېر تعجب وکړو او داسې یا رسول الله لو کان هذا فی سبیل الله، که داسې سړی د الله په لاره کې راوتی نو سم خیال دی؟ لکه داسې سړی مزه کوي په څه کې چې د الله په لاره کې راوتی، ځکه چې ډېر نشیط دی، ډېر تر و تازه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویې ګوره، اوس دې ته غوږ کېږدې. إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، کدی راوتی د خپلو بچو ماشومانانو دپاره رزق لټوي نو دی د الله په لار کې دی، داسې د الله په لار کې. وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، او کدی راوتی بوډا پلار له بوډۍ مور له څه رزق پیدا کوي نو داسې د الله په لار کې دی. وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، او کدی راوتی د دې دپاره رزق ګټي چې ځان پې وساتي د سوال نه، ځان پې وساتي د حرامو نه، نو دی د الله په لار کې دی. وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الشيطان عفوا. وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان، او کدی د تکبر او د ریاکاري د لاسه راوتی او دقې شان ګرځي نو بیا دی د چا په لار کې دی؟ د شیطان په لار کې دی. د حدیث مې ته دې دپاره ووایي چې د کور نه راوځې نو داسې نیت او داسې اراده وکړه چې ستا دا راوتم د الله په لار کې شي او الله دې حفاظت وکړي. پنځمه خبره د شیطان دې شرط وګوره، انتهایی حرسناک دی، انتهایی حرسناک دی چې د انسان ګمراه کړي. انتهایی حرسناک دی د څه شي؟ انسان ګمراه کړي انتهایی. حدیث واوره کنه، امام حاکم راوړی، ما پرونم ذکر کړو. شیطان الله ته څه ووایي؟ وعزتک یا رب، ای الله ستا په عزت مې دې قسمي، لا ابرح اغوي عبادك ما دامت ارواحهم في اجسادهم. الله ته ښه صفا ویلي وګوره څومره حرسناک دی زموږ په ګمراه کولو باندې، او بیا هم باز د دې شیطان نه دی خبر، یا خبر دي خو ځان یې په ناخبرو کې اچولی. وایي ستا په ذات او په عزت مې دې قسم یا الله چې څو پورې ستا د بندګانو په بدنونو کې ساګانې یي نو زه به کوشش کومه چې هغوی ګمراه کړم. دومره یې رسناک دی چې څو پورې سای، یعنې ګوره اخیري سا چې ستا د بدن نه نه وتي که نه، د هغه وخته پورې د شیطان نه به په امن کې کېږي نه. روایتونو کې داسې راغلي دې باره کې اثار هم شتي چې شیطان دغه ټیم کې انتهایی زور لګولی کله چې سا وځي، هلته خو بیا سم زور ولګوي چې چېرته د کلمه نصیب نشي، چېرته په اخري وخت کې د دین خبره ونه کړي، دې وخت کې خو سم زور ولګوي. نو دومره حرسناک دی. رب العالمین ولم څه ناشنا جواب ورکړو، وعزتي وجلالي لا ازال اغفر لهم ما استغفروني. بس صحیح شو ته به یې ګمراه کې همیشه، نو زما دا واوره، زما دې قسمي په خپل عزت باندې چې څو پورې دوی زما نه بخانې غواړي زه به یې بخامه، چې څو پورې بخانې غواړي زه به یې بخامه. دا معمولي خبره نه ده. ګورې شیطان زما او ستا د ګمراه کولو دومره حرسناک دی چې د دې بدن نه د سا نه وتي که نه، د هغه اخري وخته پورې زنکدنه پورې به دی کوشش او محنت کوي، او ما او تا به خپل کوشش او محنت کوو، ما او تا به ورسره مقابله کوو. دا نه چې موږ اسلحه ګزار کوو، لاسونه ورته اوچت کړو چې بهی جي موږ بس ختم موږ وبېلله. نه، شیطان، نفس، خواهشات، شیطان کې دنه که انسي دی او که جیني دی، که انسانانو کې که پیریانو کې،
او د دې نه علاوه نورې فتنې د دې سره زمونږ مقابله د مرګه پورې روانه ده. د دې هر څه سره زمونږ مقابله د کوم وخته پورې روانه؟ د مرګه پورې روانه ده. اخرنی خبره به ذکر کو شپږمه د شیطان دې شرط وګوره او دې طریقې ته وګوره چې کله ماشوم پیدا شي دنیا ته راشي نو دی استقبال کوي په دې طریقې سره چې په دې نوم کې ولا ګزار ورکي. په دې نوم کې ولا ګزار ورکي یا په دې تشي کې ولا ګزار ورکي. حدیث کې راځي کنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما من مولود یولد الا والشیطان یمسه حین یولد. وی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کله چې ماشوم پیدا شي نو چې څنګه پیدا شي شیطان یې مسه کوي. چې څنګه پیدا شي څوک یې مسه کوي؟ شیطان ولا سزي مسكي فيستهل صارخا من مس شيطانه اياه. دا ما شو بجراش هغه شیطان د مسکولو د لاسه ما شو پس شي بجراش الا مريم وابنها سوای د مریم نه او د هغې د زوی د عیسی علیه السلام نه چې دوی الله ساتلی دي د دې نه. دوی الله ساتلی دي د دې نه. وګوره شیطان دومره هیرسناک دی چې د ماشوم راوته دنیا ته او اولنی ځل چې څنګه دنیا ته راوځي دی مسه کوي. اشاره دې ته دی چې یعنې زه به کوشش کوم چې دې کنټرول کړم د دغه ټیم نه راټینګ کړم چې جدا ترې نه شم. نو نورې ډېرې خبرې پاتې شوې هغه به را روان نشسته پرېږدو او بیا په هغې پسې د شیطان نه د بچ کېدو طریقه هغه به ذکر کوو انشاءالله. نن څو خبرې شوې؟ شیطان انسان د فقر او د الله په لاره کې د خرچې نه او د فحاشي نه یېروي. شیطان همیشه د غریبۍ او د بخل شیطان ستاسو تعبیرونه خطا دي که غلط هم لیکلي دي. شیطان انسان یری همیشه د غریبۍ نه او د فحاشي امر ورته کوي. دویمه وسوسې ورته ورچوي. درېیمه څنګه مسلمانانو په منځ کې فساد او اختلافات چې څوک د هغه کسه دپاره وځي چې د الله نه یې خوښ نو دی ورسره ملګری کېږي. انتهایي هرسناک دی په دې چې انسان ګمراه کړي چې ماشوم پیدا شي دی مسه کړي دی مسه کړي نه به په ژړا شي. په دې باندې به اکتفا وکړو. باقي خبرې به انشاءالله سبا ذکر کوو د الله په توفیق سره انشاءالله. ټولو ملګرو ته او ټولو مؤمنانو ته او ټولو وروڼو او خویندو ته دا نصیحت دی زمونږ چې نن 10 رمضان دی او نن د نور ډوبېدو سره د رمضان د میاشتې 3 حصه به ختمه شي. ثلث 3 حصه او سبحان الله ډېره زر تېره شوه. که زه پې یعنې قسم وخورم که نه په خپله زه خو په پوه شوی یم ځکه چې پرون سړی دا موضوع روانه وه چې سپومۍ لیدی شوې ده او که نه ده لیدی شوې او نن دا 10مه روژه تېره شوه. یو حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته ویلو هغه وایي زه د مال وصیت کومه یعنې کیدای شي مړ شم نو د دې مال نه وصیت وکړم څومره وکړم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته الثلث والثلث کثیر
درېیمه حصه وصیت وکړو خو درېیم هم ډېره ده. نو زه اوس دلته دا وایم چې الثلث والثلث کثیر. درېیمه حصه تېره شوه او درېیمه ډېره حصه ده. زما تا نه دا سوال دی، زما دا سوالونه به په زړه باندې ولیکئ ټول. څو پیرې د قرآن ختم کړی دی؟ اولنی سوال حاضرینو نه، لیدونکو اوریدونکو ټولو نه، څو پیرې د قرآن ختم کړی په لسو ورځو کې؟ ښه، په غریبانانو دې څومره خرچه کړې ده په دې لسو ورځو کې؟ مونږ وایو که نه چې د روژې هغه مسایل چې مونږ بیانول، مونږ دا وایو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ډېر کریم انسان و، ډېر سخي، خو په روژه کې به بیا دومره سخي و چې دا تیزه سیلۍ چې به راله د دې نه به هم د هغه سخاوت تیز و. زما تا نه دا سوال دی د څو غریبانانو سره دې په لسو ورځو کې مرسته کړې ده؟ په دې لسو ورځو کې تا د قرآن کریم څومره ترجمه یې زده کړې ده چې یاد یې درته یو خاص هغه طوطي ګردان دی او یا چې اورېده دي؟ په دې لسو ورځو کې تا د قرآن کریم څومره تفسیر زده کړی دی؟ په کوم آیت دې ځان پوه کړی دی او په څو دې ځان پوه کړی دی؟ په دې لسو ورځو کې تا د قرآن څومره حصه یاده کړې ده؟ یو صورت دې یاد کړی دی، دوه دې یاد کړي دي، که دوه آیتونه دې یاد کړي دي، که درې دې یاد کړي، څه دې یاد کړي دي؟ بل ورځ مې یو ویډیو وکته، یو کس نشر کړې وه د خپل نیکه ویډیو وه او د هغه 88 کاله عمر د قرآن ختم کړی او هغه امیلونه ورته ورچې او خوشحالي ده سم 88 کاله. دا دلته چې ناست دي دا به مو وایي موږ ځوانان یو، او که دې اخري لنډو سیرتونو کې دې راټینګ کړي دې که به ته ټول ګډوډ شي. په دې لسو ورځو کې دې څومره قرآن یاد کړی؟ که نصیب د پکوړو د سموسو غم دی در سره، که صرف د روابزه او د شربت غم دی، دقه خبرې دي زموږ په روژو کې. پېشمنۍ څه به پخوو، روژه ماتې څه به پخوو، پېشمني له به څه راوړو، روژه ماتې له به څه راوړو، دقه کیسې ته به چې بس د لوږې نه مړه شو موږ ټول د ډوډو غم دی او د پېشمنو او د روژه ماتې غم دی. زه تا نه دا سوال کوم، ما په دې باندې حدیث بیان کړی مو مخکې، هغه خبرو هغه دلایلو بیا نه ځم. یو حدیث کې دی چې الله هره شپه خلک د اور نه ازادوي، یو حدیث کې دی چې د ورځې م ازادوي، د شپې م ازادوي. ستا نه زما دا سوال دی، ستا دا یعنې په ځان دې دومره اعتماد یا څه شتي چې الله به تا ازاد کړی؟ دا خو اوس ما ته پته نه شي، تا ته به ښه پته وي. ته په خپله دې لسو ورځو د اعمالو ته وګوره. صحیح دی چې الله خو مهربانه باچا دی، خو په لږ څه باندې هم سړی بخي، خو زه تا ناسې دا سوال کوم او کیدای شي ته ماته وایي چې زما امید دی. امیدونه خو زموږ د ټولو دي، زموږ د ټولو دغه امیدونو ته ناسو نو اعمال کوم ځای کې دي؟ په دې لسو ورځو کې چې تا کوم کردار ادا کړی دی او تا چې څه کړي دي، آیا دا د دې لایق دي چې الله ته د جهنم نه آزاد کړي؟ په دې لسو ورځو کې تا د څومره خلکو سره مرسته کړې ده؟ په دې لسو ورځو کې تا په څومره جوماتونو باندې روژه ماتې تقسیم کړی؟ په دې لسو ورځو کې تا د کمو غریبو کورونو تپوس کړی؟ په دې لسو ورځو کې تا څومره ذکر او اذکار کړي دي او ته څومره الله ته نږدې شوی او ته څومره د شیطان نه دې ځان لرې کړی؟ دا ټول تپوسونه زما په تاسو باندې قرض دي او ځان له جواب ورکوي. خو بیا مو وایم الحمدلله وخت شتي، لس روجې تېرې شوې، شل پاتې دي او شکر د الله دا دی چې لا ژوندي یو. نو بس د اوس نه طریقه بدله که که نه، د اوس نه بدله که، لږ د دې دنیا نه لاسونه راکاږه که نه، اوس تلاوت راواله شروع که، قرآن راواله شروع که، د اوس نه شروع که، غریبانانو باندې خرچه وکړه که نه، د اوس نه د تراوو اهتمام شروع که که نه.
فرض منځونه په جومات کې دی بعضو ته به حیران شي د تراویح سخت اهتمام کوي او فرض منځ هغه به نه کوي خو تراویح جي تراویح اهم د فرض منځ اهتمام به مخکې کې ورسره د تراویح د تهجد د اهتمام شروع کا قرآن ترجمه یې زده که څه نه څه تفسیر څه نه څه یې زده که ځان پوه که په یو څو ایتونو باندې یو څو ایتونه یاد کا یو څو لنډي صورتونه یاد کا دا موقع ده والله دومره موږ بېغمه یو که نه دومره بېغمه که موږ ته سوچ وکړو چې کیدای شي دا روژه زما ستا اخرنۍ وي نو بیا را روانې روجې نه مخکې که موږ له مرګ راځي نو بیا څه به کوې ته بیا هم د روجې داسې تېرې لکه څنګه چې اوس یې که دا اخرنۍ روجې ته بیا هم دغه شان ناست دغه شان بېغمه به نو لسمه روجه دا د نن ده او لس روجې تېرېده معمولي خبره مه ګڼه ګورئ درېیمه حصه د میاشتې تېره شوه او ستا د ژوند بعض حصه تېره شوه او الله ته نږدې شوې سفر دی الله ته لنډ شو نو سوچ او فکر او بیا وایم سوچ او فکر وخت شتي اوس هم موږ سره الحمدلله څه چې شوي دي هغه شوي دي کومې کوتاهیانې را روانو شلو کې هغه کوتاهیانې خپلې ختمې کړه او الله ته د نږدې کېدو کوشش وکړه په هر عبادت سره او په هرې طریقې سره دا یو نصیحت د بیان په اخره کې ټولو ملګرو ته او الله سبحانه وتعالی دې په دې باندې عمل کولو توفیق موږ ټولو ته راکړي په دې تېرو لسو روجو کې چې زموږ نه کومې کوتاهیانې شوي دي الله دې راته معاف کړي او را روانو لسو کې دې الله موږ له د مزید بندګۍ توفیق راکړي را روانو شلو کې دې الله موږ له مزید د بندګۍ توفیق راکړي او الله سبحانه وتعالی دې د میاشتې د اخر ته موږ په خیر خیریت سره ورسوي او الله دې موږ ته راورسوي سبا به د ماسپښین درس خو به نه ځکه چې جمعې ورځ ده مازدیګر بیان به وي نشست به وي انشاءالله او هغه به د سوالاتو جوابات وي هغه نشست به د سوالاتو جوابات وي د هفتې په ورځ به انشاءالله دا موضوع پوره کوو د هفتې په ورځ به یعنی 12 نشست کې به انشاءالله دا موضوع د دې ځینې بیا شروع کوو د شیطان چلونه او طریقې د ګمراه کولو یا د هغه شرونه او بیا به دا موضوع مخکې بوځو الله دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين